ستړي مشه سلامونه زه رحمان بنرم دا پروګرام بی کاست دی د پاکستان د پوز مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د پاکستان د ګډو ځواکونو د مشر جوړېدو سره سم افغانستان کې طالبانو ته ګواښ کړی دی چې یا به د اورپکو طالبانو سره ودرېږئ یعنی هغه باخلی یا پاکستان په دې کې یو خواښ کوي دا ښکاره اعلان جنګ دی د پاکستان د ګډو ځواکونو د مشر په توګه د فیلډ مارشل عاصم منیر په دې تقریر کې دا ځای څه معنی لري او آیا دوی رښتیا هم د یو مکمل قوي جنګ نیت لري په دې باندې بحث کوو دې سره سره د دې په ځواب کې طالبانو څه ویلي دي په دې باندې بحث کوو خو د دې نه مخکې هغه لیدونکي اوریدونکي چې د دې خبرې نه به سم نوي خبره هغو ته دا ووایم چې د پاکستان په آئین کې د یو بدلون لاندې چې ویشتم آئینی بدلون ورته وایي د هغې لاندې د پاکستان د پوځ د ځمکني پوځ مشر چې دی هغه د پاکستان د هوایي پوځ او د سمندري پوځ کوم ته چې دی ایر فورس او نیوي وایي د هغې مشري هم په خپل لاس کې اخیستې ده د دې مشرۍ موده 15 کاله ده او پاکستاني څېړونکي داسې وایي چې که دی وغواړي یا د وخت حکومت غواړي نو د نوکرۍ یا د دې منصب په موده کې 15 کاله نور هم اضافه کولی شي دا کار پاکستان آخر ولې وکړ په 50 کاله کې په لومړي ځل باندې د پاکستان د پوځ په سټرکچر کې یا په ډانچه کې دومره لوی او قوي بدلون ولې ضروري وګڼل شو یو علت په پاکستان کې د پوځ د درې واړو څانګو ترمنځ شاید یو نږدېوالی پیدا کول دي او د دې مشري د یو سنټرل کمانډ یا د مرکزي مشر په لاس کې ورکول چې دي د هغې سره د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ خطرې چې دي هغې ته قوي ځواب ویل دي بل په پاکستان کې دننه د پاکستان د پوځ مشر چې دی په هغه باندې دا وخت په ځانګړې توګه په عاصم منیر باندې د سیاسي مخالفینو د مخه نیولو او د خپلو ملګرو د مضبوطولو تورونه دي او په دې کې که تاسو وروستۍ پریس کانفرنس اورېدلی وي د پاکستان د پوځ د ویاند ادارې نو په هغې کې یو ټکی هغه ویلی و چې د پاکستان په پوځ کې چې کوم تفریق یا بیلتون یا تقسیم جوړولو کوشش دی دا به ناکامه کیږي او دا څوک هم نشي کولی نو ځینې خلکو دا خطر محسوسوي چې د پاکستان پوځ چې کوم ځمکنی پوځ دی کوم ته چې دی د پاکستان پوځ وایي دا خو شاید په قابو کې وي خو نور چې کوم دوه ځواکونه دي هوایي ځواک یا سمندري ځواک دا ورسره یو ځای نه وي نو د هغې کمانډ اخیستل د هغې په لاس کې نیول چې دي ګویا د هغه ځای نه کوم سازش ونه شي یا کوم بغاوت ونه شي دا مقصد هم دی ورسره د عمران خان ګوند تحریک انصاف ګوند چې کوم دی کوم چې د پاکستان یو مشهور ګوند دی او د هغې مشر دا وخت په اډیاله بندیخانه کې بند دی په هغه باندې تورونه دي چې هغه بغاوت کړی دی هغه غداري کړې ده ترهګري کړې ده د سرکاري خزانې نه اغلا کړې ده وغیره وغیره او دا تورونه چې دي په دې کې هغه ته سزا ورکړی شوې ده نو چې د هغه بهر کوم ګوند دی او هغه د هغه د راخلاصولو لپاره کوشش کوي یو ولسي هلې ځلې روانې دي چې د دې په مکمله توګه مخ ونیول شي او تر څو پورې دې په واک کې نو یقیني خبره ده چې هغه به بیرته واک ته یا د پاکستان په سیاست کې یو قوي برخې اخیستو ته نه پرېښودل کیږي پوځ په لومړي ځل په پاکستان کې داسې نه دي کړي چې د خپل خوښې یو مشر چې دی هغه منتخب کړی وي او چې کوم مخالف دی هغه د هغه لاره نیولې وي داسې ډېر ځله شوي دي خپله اوسنی حکومت چې کوم دی د شهباز شریف د مشر ورور 2 ځله پوځ چې دی په ناخواښۍ باندې له واکه په زور لرې کړی دی هم د دوی کوم حلیف جماعت چې کوم دی پاکستان پیپلز ګوند د چا چې دا وخت صدر دی آصف علي زرداري د میرمن بېنظیر بټوي هم له واکه لرې کړې ده او عمران خان یې اوس هم دی په واک کې راوستی و خو بیا یې له واکه لرې کړ نو د پاکستان پوځ اکثره په کورنۍ سیاست کې د خپلې خوښې سیاستدان واک ته راوستل او د خپلې ناخوښې سیاستدان له واکه وښکل چې دا په لومړي ځل نه کیږي خو دا ځل داسې معلومېده چې د پاکستان کچري دا چیف اف آرمي سټاف په توګه باندې د پوځ د مشر په توګه باندې د موده ختمه شي او بل څوک راشي نو یو وار به بیا عمران خان چې دی هغه رامخته کیږي او هغه به بیا د پوځ چې کوم مشران دي د هغې خلاف مقدمې کوي یا به د هغې خلاف تحقیقات کیږي
داسې کله پخوا نه دی شوي، په مشرف باندې شوي، خو مشرف بیا پوځ دومره طاقتور و چې هغه دوبۍ ته ورولېږه او هلته هم د ناروغۍ په حال کې مړ شو. نو د پاکستان کورنۍ سیاست چې دی در اصل غټ محور داسې معلومیږي چې هغه د پاکستان د پوځونو د ګډو ځواکونو مشري په لاس کې اخیستل، هغه درې وړه ځواکونه په خپل بوټي کې نیول، ورسره د هغه په مخالفت کې چې کوم سیاسي سوچ دی د هغې چقول، دا غټ مقصد کېدی شي. او کچری دی 15 کاله پاتې کیږي او 15 کاله ورته بیا ایکسټنشن ورکول کیږي، نو دا موده چې دا تر 10 کالو پورې غځېدی شي. د دې یو دوه تاوانونه نور لیدل کیږي، او پښتانه په ځانګړې توګه په پښتونخوا کې کم چې د پوځي عملیاتو مخالف دي، کم چې په دغه سیمه کې د مشکوک عملیاتو تور پورې کوي په پوځ باندې، د خلکو جبري بېدرکۍ، د بشري حقوقو خلاف ورزۍ تور پورې کوي، په ځانګړې توګه پی ټي ایم پښتون تحفظ مومنټ چې دی هغو لپاره په ممکنه توګه باندې مشکلات د دې سره نور هم سیوا شي. ورسره په بلوچستان کې کم چې د بیلتون تحریک ته بلوچ ازادي خوښونکي دي، کم ته چې BLA ویل کېږي، د هغو خلاف به قوي عملیات اوس په ممکنه توګه کېږي، ځکه چې دا پوځي مشر چې کم دی عاصم منیر، نو د په خپلو تقریرونو کې څو ځله واضح ویلي دي چې دا ځل به د وسلوالو سره او د هغه خلکو سره کم چې وسلواله جګړه کوي د پاکستان خلاف، د هغو سره خبرې اترې نه کیږي، او د خبرو اترو یوه موقع چې ده هغه به نه ورکول کیږي. هم دغه شان خبره هغه د طالبانو په هکله کوي، TTP په هکله کوي. TTP په هکله د پاکستان په 1300 کالو کې دریځ دا ډېر زیات سیوا شوی دی چې هغه د تحریک طالبان افغانستان په کال 2020 کې د جمهوریت د سقوط نه وروسته چې په واک کې راغلل، نو د هغه ځایه په پاکستان کې حملې سیوا شوې، او په پاکستان کې د پوځ وینه بهول کیږي. نن هم په دې کې تازه پیښې چې دي هغه په کورما سیمه کې، په منځنۍ کورما کې شوي دي، چې په منځنۍ کورما کې ظاهر رسنۍ دا وایي چې یو حمله شوې ده په یو پوځي کاروایی قافله باندې، او په دې کې نږدې 6 عسکر چې دي هغه وژل شوي دي او 2 ژوبل دي. او بیا پولیسو دا هم ظاهر رسنیو ته ویلي دي چې په ځوابي حمله کې د وسلوالو هم ځینې خلک وژل شوي دي. هم دغه شان حمله وایي چې په لکي مروت سیمه کې شوې ده، او په لکي مروت سیمه کې د حافظ ګلبادر ډلې یو کمانډر موسی هم وژل شوی دی. دا نننۍ پرونۍ پیښې دي چې نن خو خیر دلته سهار وختي دی 15 بجې دي په امریکا کې، خو هلته به ماښام کیږي. نو دی وی چې د طالبانو سره به هم خبرې اترې نه کیږي، خو د دې تور دا چې طالبان په افغانستان کې پټ دي، او افغانستان کې ورته طالبانو پناه ورکړې ده، او دا د هند او اسرائیل په لمس دا کار کوي. افغان طالبان البته د دې تور نه انکار کوي چې په افغانستان کې وسلوال پټ دي، او د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالېږي، د هغې نه دی انکار کوي. تاسو ته یاد دی چې په دې کې په وروستیو کې په سپین بولدک کې حملې، په کونړ کې حملې، په کابل کې حملې پاکستان وکړې، څو ځله یې وکړې، او د دې کابل او په وروستیو کې چې کوم حملې وي د دې وروستو پاکستان نه د غچ اغستو اعلان هم ذبیح الله مجاهد د طالبانو بیان کړی و چې په خپل وخت به د هغې ځواب ورکول کیږي. تر اوسه پورې د هغو کم داسې سټریټجي چې کم ده د هغې خو مطبوعاتو ته هغو غږ نه دی کړی، خو په ممکنه توګه څه نه څه تیاري به کوي. اوس به راشو دې خبرې ته چې د پاکستان د ګډو ځواکونو د مشر په توګه د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر چې دی دا ګواښ څه معنی لري. یعنی دا یو ډیر قوي خبره ده چې هغه په خپل مختصر تقریر کې پوځي کمانډرانو ته، د پوځ هوایي ځواک او سمندري ځواک مشرانو ته، او نورو مهم کمانډران چې پکې د سټریټیجیک ډویژن مشران هم شامل دي، دا هغه ډویژن دی کوم کې چې د اټمي وسله او داسې نور اقدامات کیږي، او قوي فیصلې د دفاع په هکله کیږي. هغه هم ناسو. نو بیا د پاکستان سرکاري ټلویزیون دا خبر خپور کړ، او د پاکستان رسنیو راپورته کړ چې د پوځ مشر افغانستان کې طالبانو ته آخري وارننګ یا خبرداری ورکړ. دا داسې خبرداری دی یا داسې وارننګ دی څرنګه چې د 9/11 په امریکا په نیویارک کې د القاعده د حملو وروسته صدر بش د پاکستان د پوځ مشر، د هغه وخت د پوځ مشر جنرال مشرف ته ورکړی و. یعنی ټلیفون یې ورته وکړ چې یا خو موږ سره په جنګ کې ملګري شئ یا زموږ خلاف جګړې ته تیار شئ. امریکا دغه ګواښ چې دی هغه بیا جنرال مشرف ومنه، او د امریکا سره یې ملګرتیا وکړه، او د پاکستان ځینې خلک وایي چې دا ملګرتیا پاکستان له نه وه کول پکار، که دا ملګرتیا یې نه وې کړې نو اوس په 20 کاله کې په پاکستان کې چې کوم 80,000 مرګونه شوي دي دا به نه وو شوي، او دا دومره تاوانونه به نه وو شوي که چېرې پاکستان د امریکې سره ملګرتیا نه وه کړې. خو داسې هم نه ده چې پاکستان امریکا ده او طالبان چې دی هغه پاکستان دی.
افغانستان خپل یو شناخت لري او پیژنګلو لري او پاکستان هم امریکا غوندې طاقتور نه دی. البته په اوسني وخت کې د هغو لهجه لکه د امریکې په رنګ ضرور معلومیږي او داسې معلومیږي چې څرنګه په وروستیو کې هغو حملې کړي دي وخت په وخت د دې حملو امکان سوا شوی دی. د دې په جواب کې تر اوسه پورې طالبانو خو غږ نه دی کړی او دا یې نه دي ویلي چېرې دی به د پاکستان کچري حمله وکړه نو د دې په جواب کې بیا دی څه کولی شي. ممکنه توګه باندې دا په پوله چې کومې حملې شوې وي او د هغې په جواب کې بیا طالبانو حملې وکړلې یا اوس په 2 ورځې وړاندې په سپین بولدک کې چې کومې حملې وشوې 2.5 ساعته پورې جنګ وشو. د دې په جواب کې بیا افغان طالبانو د بابي دوستي چې دی د هغې نه بابي عبرت جوړ کړه او تباهي کړه د هغې طرف نه او بابي دښمني ته جوړه شوه او دا مسله چې ده بیا 2.5 ساعته وروسته ختمه شوه. اوس هم په ظاهره د خبرو څه امکانات خو موجود دي، داسې نه چې د خبرو امکانات ختم شو. یعنی څرنګه چې په وروستیو کې په سعودي عرب کې دا البته زما لپاره ناشنا خبره وه چې یو خواته پاکستان حملې کولې، بلې خواته طالبانو په پټه باندې د پاکستان د مشرانو سره په سعودي عرب کې مذاکرات کول د سعودي عرب په منځګړتوب باندې او بیا مطبوعاتو ته دا خبر راښکاره شو، دا خبره ومنل شوه چې او دواړو خواو نه ډلې چې دي هغه تللې وې. نو په دې کې اوس د قطر نه علاوه ترکیې او سعودي عرب چې دي 3 ملکونه چې دي هغه شامل دي او هغه غواړي چې دا جنګ ونه شي، روغه جوړه وشي. خو په 3 وړو هیوادونو کې یو خبره چې کومه مطبوعاتو راغستې ده هغه ډېره مهمه ده. هغه دا ده چې 3 واړه هیوادونو دا فکر کوي چې د پاکستان دا تور سم دی چې TTP په افغانستان کې د هغه ځایه هغه پاکستان باندې حملې کوي. په وروستیو کې ملګرو ملتونو هم دغه شان یو رپورټ ورکړی دی چې افغانستان کې اوس وسلوالې ډلې چې دي هغه وده مومي او سیوا کېږي. دا البته د حیرانتیا خبره ده چې افغان طالبان په دې پوه دي او په دې خبره دي چې هغو ته رسمیت نه دی ورکړی شوی په نړیوال ډګر باندې. په چمګاونډ کې ته خلک خفه دی او هغه کچري داسې کوي دا خبرې دا رپورټونه سم وي نو چې طالبان هلته دی او له هغه ځایه ګواښ جوړیږي نړۍ ته او پاکستان ته کوم چې د امریکا اتحادیې دی نو یقیني توګه باندې یا خو دا نړۍ ټوله دروغ وایي، ملګري ملتونه دروغ وایي او که دروغ نه وایي نو طالبانو سره به خامخا داسې کم پلان وي، کم منصوبه به ضرور وي چې هغه به TTP خلاف کم ګام نه اخیستل غواړي. یو خبره خدا کېږي چې TTP چونکې دا نظریاتي ملګري دي، د سنګر انډیوالان دي. TTP د افغان طالبانو د مشر په لاس بیعت کړی دی او د دې سره په شریکه په دې جګړه کې هغه ملګرتیا کړې وه او د هغو خلاف د ګام ځکه نشي اخیستی. د هغو ځینې مشران چې دي هغه به یقینا چې دی په قلاره کړي وي، خو ځینې چې په د په وس کې نه دي یا د دې د وس نه بار دي د هغو خلاف به دی څه کولی نه شي او یا دا ده چې که دی په زړه کې دا وي که د هغو خلاف څه ګام واخلي، پاکستان ته وسپاري یا د هغو خلاف کوم اقدامات وکړي نو دغه TTP وسلوال چې دي خپله طالبانو لپاره د هغو د مخالفینو سره ملګري کیدی شي او یو جنجال ورته جوړېدی شي. څرنګه چې د القاعده په وخت کې د اسامه بن لادن په سر باندې طالبانو ضد نیولی و او د هغې نه وروسته بیا جګړه وشوه. نو که داسې وي نو د طالبانو سټرټجي هر څه چې وي موږ ته نه ده معلومه، خو د یو جنجال امکان ضرور موجود دی او دا جنجال چې دی دا د جګړې په شکل کې مخې ته راځي. د دې جګړې د لاسه تاسو وګورئ چې د پوله چې بنده شوه، تورخم بند شو، چمن بند شو، نو دواړو خواو ته تجارت چې دی هغه په ټپه ودرېده. په ځایي توګه په خاصه توګه په پښتونخوا کې کروندګرو به دا ګیله کوله چې د هغو د ګوړې کروندګر چې کوم وو، د دالو، د چینیو، د سبزیانو، د میوو، د وړو وغیره وغیره، د ګنو، تماکو، هغو خو فریاد کوو. افغانستان طرف ته دغسې رپورټونه نه دي راغلي او هغه دا وایي چې د پاکستان سره تجارت چې دی هغه د هیواد یا د ملت د ابرو په قیمت نه دی پکار. په ظاهره داسې ویل کېږي، خو اوس په پاکستان کې چې کوم ریپورټونه دی پای کې د لاهور نه هم خبرونه راغلي دي، د کراچۍ نه هم راغلي دي، د پېښور نه خو خبرونه راتلل چې په پاکستان کې په شروع کې دا تاثر ورکېده چې تجارت د لاسه هیڅ مشکل پاکستان ته نشته دی. خو پاکستان د اربونو ډالرو تجارت چې دی هغه د افغانستان سره او د افغانستان د لارې د سنټرل ایشیا د نورو هیوادونو سره کوو. نو اوس د کراچۍ سوداګر، د لاهور سوداګر او د پاکستان سوداګر دا وایي چې د هغو دغه تجارت بند شوی دی او ډېره غټه په اربونو ډالر تاوان چې دی هغو ته د تجارت د رسېدلی دی او د دې لاره یو حل راوښکل پکار دي.
افغانستان کې د افغانستان چارواکو د دې په بدیل کې د ایران سره تجارت شروع کړی د ایران د لارې او دغه شانتې د هندوستان سره د کارګو چې کوم هوایي کارګو ده یا هوایي چلند دی د امرتسر او د دلی او د کندهار او د کابل ترمنځ هغه شروع کول غواړي او د بدیل په توګه هغه وایي چې موږ د هغه ځای نه تجارت کوو که څه هم دا تجارت ګران پرېوځي او مشکل پرېوځي خو هغه وایي چې د پاکستان سره په دې شرط دی دا لاره خلاصولو ته تیار دي ټرانزیټ او د تجارت چې پاکستان به دا لاره د سیاسي مقاصدو لپاره نه استعمالوي که دا شرط دی مني خو لاره خلاصوي که دا نه مني لاره نه خلاصوي البته د دې چې کوم د ټرانزیټ ګاډي دي اوس رپورټ دا دی چې په کراچۍ هوایي بندر باندې د سوونو په شمېره کې کنټینرې چې دي هغه ولاړې دي زرګونو په شمېره کې کنټینرې چې ولاړې دي او د هغې د لاسه افغان تجارانو چې کوم مالونه د بهر نه راغوښتي وو هغه په لاره کې ښکېل شوي دي او یو غټ مصیبت او مشکل چې دی هغه ورپېښ دی د دې مقابله طالبان په ظاهره کوي لګیا دي افغان طالبان چې دی هغه لیدل کېږي هغه متقي چې دی په هندوستان کې ځینې معاهدې وکړې بیا د هغې وروستو د هغو د تجارت وزیر هلته لاړ یوه اونۍ و تجارت ځینې معاهدې وشوې هندوستان هم دا ویلي دي چې هغه تجارت په میدان کې د افغانستان سره ملګرتیا او کومک کوي خو افغانستان کې البته دا خبره د خفګان دا خو حقیقي ده چې اوس د ملګرو ملتونو د خوراک اداره چې کوم دم د هغې په اوسني بودیجه کې د افغانستان لپاره نږدې 40 سلنه بودیجه چې راکمه کړې ده او د تجارت د ورلد فوډ پروګرام مشر چې کوم دی هغه د یو امریکایي رسنۍ سره چې کوم خبرې کولې هغه ډېر بدرنګه تصویر وړاندې کوي چې په اوسني وینټر کې یعنی د یخنۍ په دې موسم کې به ماشومان چې دي هغه د ناروغیو سره او د مرګونو سره مخ کېږي ځکه چې د خوراک کمی به وي نو د دې تمامو خبرو جواب د افغان طالبانو لخوا نه راغلی چې هغه د ورلد فوډ پروګرام د بودیجې کمیدو یا د پاکستان سره تجارت بندېدو وروسته چې کوم بندوبست کړی دی هغه څومره قوي دی او څومره کره دی او په کور دننه هغه د دې لپاره متبادل نور څنګه متبادل لټوي ورسره دا تیاری چې هغه د پاکستان لخوا دا ګواښ ورته وشو دا قوي ګواښ ورته وشو د فیلډ مارشل عاصم منیر له لوري چیرې یا به طالبان اخلي یا به موږ اخلي نو دا څومره قوي دی اخلي او د دې په جواب کې څه سټراټیجي خپلوي هغه سټراټیجي کوم چې موږ د کورنیو چارو د وزیر د طالبانو د سراج الدین حقانی سے په تقریر کې اورېدلې وه نو خو یو قوي سټراټیجي معلومیږي خو د دې جواب لا ویلی نه دی یعنی هغه 13 میاشت چې کومه خبره کړې وه هغه دا وایي چې د جنګ نه غواړي دی په پاکستان حمله کول نه غواړي دی د پاکستان سره دښمني نه غواړي ښه ګاونډګیرت غواړي اسلامي ګاونډي هیواد دی ښه چلن غواړي د پاکستان د پوځ سره ذبیح الله مجاهد وایي چې دا خو جګړه نشته دی د پاکستان د ولس سره نشته د پاکستان د حکومت سره نشته دی د پاکستان په پوځ کې هغه وایي چې یو کړۍ ده او هغه کړۍ چې ده هغه د زبرځواکونو په لمس دا کار کوي هم دغه کړۍ مشر چې دی هغه عاصم منیر دی او ظاهرا عاصم منیر چې دی د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد د دې خبرې شاید تصدیق ښکاري چې هغه کوي چې د پاکستان پوځ په هیڅ حال هم خبرو اترو ته روغې جوړې ته ښه ګاونډګیرت ته تیار نه دی هغه به هر حال د خپل دې مطالبې په لټه کې دی د پوره کېدو په لټه کې دی چې د TTP وجود چې دی پاکستان وایي چې هغه ختم شي د طالبانو مشرانو چې کوم دریځ دی هغه دا دی چې تاسو د خپل کور لکه امیر خان متقي صاحب چې وویل په وروستیو کې په کابل کې چې صاحب زموږ ذمواري نه ده چې په پاکستان کې د پاکستان کورنۍ امنیت وساتو لکه مثال په توګه نن چې په لکي مروت کې او په کورمه کې کومې پیښې شوي دي دا خو پاکستان کې دننه شوي دي نو هغه وایي چې د پاکستان کورنۍ امنیت ساتل د طالبانو ذمواري نه ده سرحد ساتل چې دي سرحد باندې به دی دا ګارنټي او ضمانت ورکوي چې د افغانستان نه به وسلوال چې دی پاکستان ته نه وراوړي په پاکستان کې که داسې کوم ثبوت وي هغه دې وړاندې کړي او دوی د خپله پوله وساتي خپله پوله د دې سره مشینان دي د دوی سره کیمرې دي د دوی سره ډرون دی د دوی سره جیټ الوتکې دي د دوی سره پوځ دی د دوی سره استخبارات دي نو باید خپله پوله چې په کوم ځای کې دی ته معلومیږي چې کومه چیک پوسټه کمزورې ده کومه لاره کمزورې ده یعنی ټول 300 کیلومتره باندې خو دا کار نه کیږي په ځینې لارو کې به کیږي په وزیرستان کې به کیږي په کونړ کې به کیږي په چترال کې به کیږي په ژوب خواوشا په دغه سیمو کې به کیږي دغه ځایونه دی سار کولی شي ولې نه کوي او هغه وایي چې چونکې دا یو پلمه ده او پاکستان
دا جګړه خامخا کول غواړي او د دې جګړې غټ مقصد چې دی غټه لاسته راوړنه چې ده اوسني افغان واکمن طالبان کوم چې د پاکستان په فرمایش باندې او د پاکستان په خواهش باندې نه چلیږي او د پاکستان د خواهش او فرمایش نه پرته هغه د خپلې خوښې او واکمني چې دغه جوړول غواړي او هغې کې هغه ازادي غواړي نو دا پاکستان ته د قبول نه ده نو پاکستان دا کار د زبرځواکونو په لمسه ځکه کوي چې یو داسې خلک په واک کې راشي ځکه د پاکستان د پوځ اوس د مشر خبرې ته که غوږ ونیسئ نو پای کې هغه یو وار بیا د طالبان رژیم ټکی استعمال کړی دی یعنی د افغانستان د ولس نماینده حکومت نه دی یاد کړی مخکې به د افغانستان د ولس نماینده حکومت یادو په اسلام آباد کې سفارتخانه خلاصه کړه د پاکستان د پوځ جنرالان به کابل ته تلل د پاکستان بهرنیو چارو وزیران کورنیو چارو وزیران سفارتکاران به کابل ته تلل دغه شان د کابل نه به هلته ورتلل په نړیوال ډګر د طالبانو هغه ووایي چې د طالبان آیسولیشن ته مه پرېږدئ یوازیوالي ته مه پرېږدئ که پاکستان دا کار ځکه کوو چې یاره که داسې ونه کړی شي نو په افغانستان کې یو وار بیا اړی ګړی جوړېدی شي نو هغه سټریټجي اوس بدله ښکاري هغه دی ته د افغانستان د ولس نماینده حکومت نه بلکې طالب رژیم وایي یو قبضه ګره ډله ورته وایي یو داسې قبضه ګره ډله چې د پاکستان تر مخه د افغانستان ولس د هغې نه ځان خلاصول غواړي او که تاسو په وروستیو کې یاد وي تېره میاشت نو پاکستان د طالبانو مخالفین چې وو په اسلام آباد کې د هغوی غونډه هم رابللې وه هغو ته دفتر هم ورکولو یو خبره په مطبوعاتو کې راغلی چې هغو ته دفتر ورکول غواړي او په بهر نړۍ کې ځینې خلک شاید د پاکستان د دې سټراټیجي سره شاید که په ظاهر په ښکاره ملګرتیا نه کوي خو په پټه ملګري ښکاري ځکه چې د طالبانو سره مخالفتونه خو شته دی د ځینې افغانانو مخالفتونه خو شته دی ځینې ښکاره ځینې پټ ځینې د مصلحت خبره کوي ځینې د خبرو اترو خبره کوي ځینې وایي د طالبانو خلاف جګړه پکار ده بهرحال اوس په دې ته موږ انتظار کوو چې د طالبانو واکمن چې دي هغه د پاکستان د پوځ د مشر د ګډو ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د دې تازه ګواښ څه ځواب ورکوي یعنی سفارتي بیان خو راتلی شي چې که پاکستان داسې یو کوشش وکړو نو مخه به یې نیول کېدی شي او هغو په وروستیو کې داسې مطبوعاتو کې خبرونه هم راغلل چې هغو د پنجشیر نه 15 خپل جنګېدونکي عسکر چې دي هغه د پاکستان سره په پوله باندې ځای په ځای کړي دي دې تیاري نیولې ده او داسې خبرونه هم په مطبوعاتو کې ځلیده چې هغه وسله چې د امریکې نه پاتې شوې ده وړه وسله ده یا د شپې لیدونکي مشینان دي هغه طالبانو په دې جګړه کې کارولې ده او پاکستان د هغې شکایت امریکې ته هم کړی دی او امریکې هم د هغې د فکرمندۍ اظهار کړی دی ورسره ملګرو ملتونو هم داسې رپورټ ورکړی دی چې د اربونو ډالرو کم پوځي وسله چې امریکې پرېښې وه هغه د طالبانو د خلکو په لاس کې ده او دا رپورټ هم دی چې هغه شاید په بلیک مارکیټ کې یعنی په تور بازار کې ټي ټي پي هم اغستی ده او هغه د پاکستان خلاف استعمالیږي نو دا سنه ساحده پورې خبرونه دي خو که پاکستان بیا حمله کوي نو د هغو دا ځل د حملې هدف څه کیدی شي پاکستاني څېړونکي وایي چې هغه حمله په هر ځای کې کولی شي که هغه کندهار دی که هغه کونړ دی که هغه خوست دی که هغه پکتیا ده که هغه پکتیکا ده که هغه انتر دی کابل دی یا نور ځایونه دي پاکستان وایي چې هغو سره چې استخبارات دي هغه به په دې لټه کوي چې په کوم ځای کې د ټي ټي پي مشران دي هغه په کوم ځای کې لیدل کېږي د هغو په کوم ځای کې مرکزونه دي د هغو په کوم ځای کې هلې ځلې دي یعنی داسې مطبوعاتو خبرونه هم ورکول چې د هغو په افغانستان کې په وروستیو کې د تربیت چې کوم مرکزونه دي هغو ته هم هغه خلاص دي زه یو ځل بیا وایم چې طالبان تحریک طالبان افغانستان د دې خبرې نه انکار کوي خو په ظاهره د پاکستان د پوځ د خوا نه یو ډېر ښکاره ګواښ شوی دی او اخطار ورکړی شوی دی اوس به ګورو چې د اخطار او ګواښ افغان طالبان څه ځواب ورکوي بهرحال زه به په دې موضوع باندې د څېړونکو سره په آینده پروګرامونو کې خبرې هم کوم افغان طالبانو ته مې هم پیغامونه ورلیږلي دي پاکستان کې خو بهرحال اوس داسې حالات دي چې زما سره زیاتره خبریالان چې دي هغه کوشش دا وي چې هغه څه بانه وکړي بیچارهګانو ته ویلي دي ځینې خو ډېر زیات بیچارهګان دي چې هغه د پاکستان د تنخوا لي او د پاکستان کې دننه ناست دي د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان صدر د پاکستان د پوځ په مخ کې څه نه دی عمران خان یې بندیخانې ته وراچولی دی نو یو غریب خبریال بیچاره خبریال به خامخا هغه خبره کوي چې هغه ورته پوځ وایي او هغه به دا قسم پروګرامونو کې برخه نه اخلي خو بهر زه به کوشش کوم حتی الامکان او ضروري کوشش به کوم چې په دې موضوع باندې د دواړو طرفونو چې دي معلومات راغونډوم او تاسو ته یو داسې کره او قوي تصویر ښیم چې پای کې د دواړو خواو خبر هم لیدل کېږي او رښتیا پکې لیدل کېږي
او رښتیا خبره او صادقه خبره چې دغه پې کېږي په صادقه او رښتیا خبرو باندې ځینې خلک خفه کېږي، ځینې خلک هغه دا فکرمند دي چې دا خبرې باید موږ نه کوو، باید موږ هغه شان خبرې وکړو څنګه چې د پاکستان په سرکاري ټي وي باندې کېږي، یا د جي ایچ کیو راګې درباري غږونکي خبریالان ضمیر فروشه تالي سټه خبریالان چې دي هغه یې کوي. نو زمونږ په قلم دا خبره داسې نه ده کړې، بیا به هم نه کوو، موږ به ښکاره او قوي خبره کوو او هغه ښکاره او قوي خبره چې ده هغه به شاید ترخه وي. بهرحال دا د نن ورځې پروګرام و. تاسو که بي کاسټ نه وي سبسکرایب کړی تاسو سبسکرایب کولی شئ. چېرته چې ورځ ده هلته مو ښه ورځ ده او چېرته چې شپه ده هلته مو ښه شپه په مخه مو ښه.